ستړي مشه زه رحمان بنوریم دا پروګرام بی کاست دی کړکۍ ځپلې صوبه بلوچستان کې بې امني بېقراري سیاسي اړې ګړې ترهګري او بدې پیښې ورځ تر بله سې واقعېږي دا مسله په پاکستان کې یو ډیره زړه او قوي مسله ګڼل کیږي چې د دې غږ اوس په نړیوال ډګر باندې هم اورېدل کیږي په بلوچستان کې د بلوچستان ستونزې او مسلې ډېرې ژورې دي او اکثره په دې باندې په بحثونو کې ځینې څېړونکي او پوهان دا فکر کوي چې د تشخیص هم غلط ښودل کیږي او په دې باندې بحثونه هم کله ناکله د مسلې د بنیادي زیلې ته یا جړلې ته رسېدو په ځای باندې عمومي خبرې کیږي زما کوشش دی نن په دې پروګرام کې دا موضوع ډیره په ژورتیا سره وڅېړل شي او د دې لپاره موږ نن د دې ستونزې یو ډیر کره قوي غږ او څېړونکي ښاغلي رفیع الله کاکړ صاحب ته خواست کړی دی او زموږ پخوا زموږ سره ملګری کیږي هم دا پروګرام نن شروع کوو چې اصل کې دا مسله د څه ولې پښتانه او بلوچستان تر اوسه پورې دا فکر کوي چې په پاکستان کې د هغو سره زور ظلم زیاتی کیږي او د دې زور ظلم زیاتی او فریاد په ځای باندې د دې مسلې حل کولو لپاره غلط تشخیص وړاندې کیږي راځئ چې خبرې وکړو د ښاغلي کاکړ صاحب سره سلامونه محترم کاکړ صاحب پروګرام کې ته بخیر راغلی وې وعلیکم سلام ډیره مننه ابونیر صاحب لومړی پوښتنه به دا وکړم د بلوچستان مسله څه ده ډیره مننه د بلوچستان بنیادی مسله چې دا هغه د خپلواکۍ پر خپلو وسایلو د بلوچستان د خلکو خپل اختیار او داغه سره سره خپل حق نمائندګي یعنی چې د بلوچستان د سیاست فیصله د بلوچستان د خلکو د مستقبل فیصله د بلوچستان د خلکو حقيقي نمائندگان وکي نو دا کزه دا دومره غټه شخړه په یو لندو ټکو کې بیان کوم نو هغه دا چې دا د خپلواکۍ او د حق نمائندګي او د خپل وسایلو باندې خپل اختیار جنگ دی خپلواکۍ لږ تشریح راته وکړئ لږ دا الابوریټ کړئ کاکړ صاحب څه معنی اول خدا دی چې دا کم د بلوچستان چې کم د روزمره سیاست د گورننس معاملات دي نو داغه په حواله سره اختیار او فیصله چې د بلوچستان خلکو وکي نو دا دغه خپلواکۍ یو اړخ دی دویم چې د بلوچستان په کانټیکس کې مهم اړخ دی د خپلواکۍ هغه دا دی چې د بلوچستان وسایل د بلوچستان قدرتي چې کوم وسایل دي معدنیات دي نو نور قدرتي وسایل دي داغه په حواله فیصله داغه اختیار چې هغه هم د بلوچستان خپل خلګه هغه مالکان سي واک ولري نو دا د خپلواکۍ دویم مهم اړخ دی خو بلوچستان کې هم لکه د نور پاکستان پرنګا واکمنۍ دي پارلمان دی صوبایي حکومت دی گورنران دي وزیران دي په صوبه کې په وفاق کې ولس منتخب کړي خلک دی نو دوی څرنګه بیا دا فکر کوي چې دا خپل واک نه دی دا فیصلې بل څوک کوي او بل ځای کیږي څنګه ډیره مننه دا ډیر مهم سوال دی نو دا سوال په جواب کې دوه اړخونه دي چې په هغه ځان پوهول ضروری دي یو اړخ خو ډیر ښکاره دی چې په پاکستان کې چونکې په سیاست کې تاریخي تور باندې د فوج واک او اختیار بیخي زیات پاتې شوی دی او هغه د فوج واک او اختیار چې دی هغه د دې چې کوم آئینی او قانوني کردار دی اختیار دی دا دغه څه د باندې دی نو فوج د پاکستان د آئین د قانون برعکس وزن ته زیات اختیارات نیولې دي زیات اختیارات اخیستي دي او نتیجتاً د سیاست د اقتصاد په داسې برخو کې هغه برخه خسته ده او فیصله کوي چې هغه دغه قانوني او آئینی اختیار نشته نو دغه د وجه د فوج د دې کردار د وجه چې د آئینی قانوني کم د اختیاراتو تقسیم دی د واک تقسیم دی هغه فارمولې یا هغه میکانیزمز خو نو بیا ټوله به معنا سي چې پر هغه باندې د فوج د مداخلت د وجه عمل نکېږي نو یو خدای اړخ دی زه فکر دا کوم چې په دې اړخ اکثریت د پاکستان ځوانان سیاسي ګوند مشران په دې پوه هم دي او په دې باندې سیاسي مبارزه هم کیږي یو بل اړخ چې هغه هم ډیر مهم اړخ دی
او په هغه باندې د سیاسي ګوندو مشران او زموږ په میډیا او په اکیډمیا کې خلک هغه رنګه شاید پوه نه دي. هغه دا دی چې در دا حده پورې زموږ دغه مسله چې ده، یعنی دا چې زه را مختصره کم، نو دا د جمهوریت مسله ده چې د فوج په سیاسي نظام کې عمل دخل او د سیویلین خلکو چې کوم اختیار دی هغه واغو ته وسپارل سي. نو د جمهوریت د بحالي سره خدا مسله تر ډیره حده پورې حل کېدی سي. او دا چې دا د بلوچو د پښتون د پاکستان د نورو قومو سره یو مشترک مسله ده، چې ولې دا مسله په اوس وخت کې د پنجاب خلکو ته هم دا مسله ده چې هغه وایي چې اختیار چې هغه د منتخب خلکو بجای فوج سره وي. نو یو بل مسله چې هغه زموږ خصوصي مسله ده، چې هغه زموږ مشترکه مسله نه ده، هغه دا دی چې د بلوچستان خاص طور پر ډیری مسلې داسې دي چې هغه صرف د فوجانو یا د ملټري ډیکټیټرز په وخت کې نه دي جوړې شوي، یا دوام د هغو په وخت کې صرف نه دی نیولی. داسې مسلې چې په پاکستان کې جمهوریت راغلی دی او په مرکز کې داسې ګوندونه په اقتدار کې وي چې هغو سره د پښتون بلوچ کامپرستانو اتحادونه کړي دي، هغه مسلې د هغو په دور کې هم نه دي حل شوي بلکې زیاتې شوي دي. نو زموږ دویمه مسله دا ده چې داسې څه دي په دا نظام کې چې د بلوچو د پښتون مسله په جمهوري نظام کې چې که داسې څه لږ وخت فوج وشاته هم تللی دی، مسلې نه دي حل شوي، نو د هغه بیخ د هغه جړ چې بیا دی هغه د پاکستان په وفاقي نظام کې دی. په هغه وفاقي نظام کې موږ په انګریزي کې ودې ته وایو چې دا یو میجورټیرین فیډرل سیستم دی. میجورټیرین فیډرل سیستم هغه نظام ته وایي چې هغه یو اکثریتي ګروپ د هغه غلبه چې ده، د هغه اکثریتي قوه چې ده، هغه ته قانوني او عیني لاره ورکړي. په عیني لاره باندې د هغه قانوني او سیاسي غلبه چې ده هغه پخه کړي. نو دا موجوده وفاقي نظام داسې کړي دي، یو خو د بلوچستان یا د پخوانۍ فاټا د نورو پاکستان د علاقو په مقابله کې تاریخي طور باندې دا وشا پاته شوي دي. د هغه وجه چې دا بنیادي طور باندې چې کلونیل پیریډ کې دلته انګریز سامراج چې کومې پالیسیانې وې، نو اول خجړ په هغه تاریخ کې دی چې د انګریز سامراج پالیسیانې چې وې هغه د هندوستان دپاره چې کومه پالیسي وه هغه د موجوده بلوچستان یا فاټا دپاره نه وه. نو هغه تفصیل ته زه بعد کې راځم. دویم زه راځم چې بیا د پاکستان د جوړېدو بعد چې کوم د پاکستان مختلف حکومتونه راغلي دي، هغه چې کوم وفاقي نظام جوړ کړي، دا وفاقي نظام څه کوي؟ دا توافق او د صوبو تر مابینځ د وسایلو د طاقت او د اختیار تقسیم واضح کوي او بیا د صوبو تر مابینځ د وسایلو تقسیم جوړوي. هغه وفاقي نظام کې دا شوي دي چې چونکه پنجاب او پاکستان د دنیا په دا حواله سره واحد فیډریشن دی چې په هغه کې د یوه وفاقي یونټ یعنی د یوې صوبې آبادي یوازې تر تا نورو ټولو صوبو چې دا زیاته ده. د دې مطلب دا دی چونکه په قومي اسمبلی کې اختیار سیالي ناسیالي ټوله چې دا هغه په قومي اسمبلی کې ده، نو د دې مطلب د ترقۍ دپاره د وسایلو دپاره دا دی چې هر څوک هر سیاسي ګوند چې هغه په مرکز کې په وفاق کې په اقتدار کې راځي، هغه ته دا موجوده وفاقي نظام زیرو انسنټیو ورکوي چې هغه د بلوچستان د مفاداتو خیال وساتي، هغه د پخوانۍ فاټا د مفاداتو خیال وساتي، او دا نظام ته هغه هر انسنټیو ورکوي چې هغه به اول د شمالي او د وسطي پنجاب مفادات پر مخ بیایي، بیا به د پنجاب صوبې ټول مفادات پر مخ بیایي، بیا به د سند مفادات پر مخ بیایي. اکثره دا یو مغالطه کې زموږ کامپرسته ګوندونه هم راسي چې په اسلام آباد کې پنجابی دی، سندی وزیر اعظم دی یا پښتون وزیر اعظم دی، نو پښتون وزیر اعظم که راسي هم دا صرف مسله نه حل کوي. د هغه بنیاد دا دی چې د انسټیټیوشنل سټرکچر د هغه په هغه کې د یو شخص اتنیسټي چې دا هغه دومره فرق نه اچوي. هغه په دا نه اچوي چې یو وزیر اعظم چې هر څوک راسي، د هر وزیر اعظم یا د هر ګوند تر ګردو غټ شخصي مفاد څه دی؟ برته په اقتدار کې راتلل. نو برته په اقتدار کې راتګ دپاره چې د پاکستان پر سیاسي نقشه نظر واچوي، نو هغه تر هغه ساعته په اقتدار کې نشي راتلی چې پنجاب نه وګټي. نو هغه د هغه د وجې څه چې دا ټولې نورې خبرې دي، د وسایلو غیر منصفانه تقسیم، د طاقت غیر منصفانه تقسیم، د قدرتي وسایلو استحصال، د دې ټولو جړ په دا نظام کې دی. او هغه جړ داسې دی چې هر ګوند چې په اقتدار کې په مرکز کې راشي، هغه به خامخا
د خپل سروایول د پاره د پنجاب د مفاداتو خیال ساتي، هغه که سندۍ وزیر اعظم یې هم به ساتي، هغه که پښتون وزیر اعظم راشي هم به ساتي، کاغه دا خیال نه وساتي هغه دویم واره په اقتدار کې نشي راتللی او نتیجتا د بلوچستان یا د پخوانی فاټا رنګکشنی علاقو چې کم مفادات دي داغه باغه همیشه قرباني ورکړي. یو مثال کور کو د ستاسو چې کوم خبرې ماډل په غور واورېدې چې د اختیاراتو انتظام چې دی دا ناسمه دی او د وفاقي بڼې ګټه چې دا هغه اکثریتي پنجاب ته رسي. په امریکا کې په 50 ریاستونو کې د کانګرس تقسیم بل شان دی خو د دې د بیلنس لپاره یعنی د اختیار د توله ساتلو لپاره دی بیا سېنټ کې د تقسیم داسې کړی دی چې د واشنگټن ډي سي په شانتې ورکوټی ځای او د کیلیفورنیا په شانتې غټ ځای هم یو شان تقسیم کړي دي او دوه سېنیټران یې ټول ته ورکړي دي چې په سېنټ کې میجورټي فیصلې چې کله کېږي اکثریتي فیصلې چې د یو پکې برخه او حق ونه خوړل شي. خو د دې معنی خو کاکړ صاحب دلته دا زه نه وینم چې څومره شتمنه چې ورجینیا ده دومره به د امریکې د غربي غاړې کم سټیټ یا ریاست هم وي. ریاستونو کې ډېر غربت دی، ډېره بېوزلي ده، ډېر کم خلک چې دی هغه دومره خوشحاله دی څومره چې د امریکې په نیویارک کې خوشحاله دی. نو دې د بیلنس د پاور بیلنس یعنی د طاقت توله سمه ساتلو باوجود هم امریکا کې یو شان استوګن نه دي خلک، ځینې غریبانان دي ځینې مالداره دي. دا خو دلته ګټه نه رسوي. بلوچستان کې به بیا دا تقسیم داسې وشي څنګه چې تاسو غواړئ نو څه ګټه به ورسي؟ دا ډېر مهمه سوال دی. نو د مختلفو علاقو په مابینځ کې چې د ترقیاتي لیول فرق دی په دې کې ما درته وویل تاریخي فیکټرز شته خو هغه تاریخي فیکټرز هم خدایي نه دي، هغه انساني دي. لکه د بلوچستان او د پخوانی فاټا د چې ما وویل انګریز چې دلته رالی د انګریز په هندوستان کې تر دا موجوده عباسي نه پوري تر پېښوره پوري دلته د انګریز مفاد یعنی د هدف څه و؟ د انګریز هدف دلته دا و چې انګریز دلته زری مځکول اوبه د اباسین په شکل کې ایور گرین واټر سورس وو. نو داغه هدف دلته دا و چې دلته امر ورته اګریکلچر سرپلس ایکسټریکټ کاوي چې دا خلک د امځکي آبادی کې د اغمځکي د آبادېدو چې کم د فصل سرپلس دی دا دی ویسي چې خپل فود سکیورټي او خپل انډستری په وچلي. دویم چې د ټیکس پر کلیکټ کی په دا باندې برته د ټیکسیشن نظام جوړ کی. نو دلته ایکسټریکشن د یو بنیادی هدف وو. په کوم حلقو کې چې اوبوي زراعت الته د ایکسټریکشن کولای شو نو الته د ټیکس کلیکشن د پاره د خلکو د وفاداری د پاره د یو بیوروکریټیک نظام د پنجاب یونیورسيټي د جی سی کالج د اسلامي کالج رنګه ادارې هم جوړ کړي چې د خلکو لږ وفادار هم وساتو او دا په بیوروکراسي او په ارمي کې ریکروټمنټ وسی. ته اوس ګوره فاټا چې د پېښور و څنګ ته ده په فاټا او د بلوچستان په سیمو کې چونکې دا د خپل جغرافیه د وجې د اباسین سره کنیکټډ نه وي نو دلته اګریکلچر سرپلس نسو ایکسټریکټ کېدلی. نو دلته چې د انګریز پالیسی و هغه دا و چې دلته به یو هغه دوی ورته وایي لایټ فوټ پرنټ چې یو مینیمم اډمنسټریټیو پریزنس به یې او نور چې دی دلته موږ چې کم انتظامی ډانچه موږ په هندوستان کې سراونی سي تر پېښوره پورې جوړو هغه به دلته نه جوړو. ریپرزنټیټیو انسټیټیوشنز چې په هغه کې د خلکو ته موږ په حکومت کې څه لږ برخه د وخت سره ورکوو دا هم دلته ضرورت نشته. نو دلته د یو مقصد وو سکیورټي او سټریټیجیک انټرست. نو داغه د وجې د داسیمو تر مابینځ فرق خو یو تاریخي دی. بیا بل د قدرتي وسایلو د دې هم په هر علاقه کې فرق وي. خدا دا د علاقو چې کم په مابینځ کې قدرتي او تاریخي فرق وي دا د پالیسیانو په لار دا د وخت سره کمیدلی شي. نو چې دا کومه فارمولا زه درته وایم داغه مقصد دا د نن په امریکا کې ته واشنگټن ډي سي خو بیا هم غټ کم از کم دارالخلافه ده. ته وګوره مین چې دی د کوټي شهر سکشنۍ دی په سایز کې دومره کشنۍ ریاست دی. ما خیال دی چې 6 لکه به آبادي او هغه په یو ملک کې د کیلیفورنیا سره چې هغه وزان ته جلا ملک یو بیل ملک جوړېدلی شي دا په یو ریاست کې څنګه کو ایگزیسټنس کوي. هغه کو ایگزیسټنس په دا بنیاد کوي چې د امریکای ریاست یا نظام ومین او کیلیفورنیا ته په یو سترګه ګوري. هغه ته په د وفاقي نظام کې یو وزن ورکوي
دا نه وایي چې مین چونکې 100 لکه آبادي ده نو هغه څه په دا فیصلو کې برخه نشي اخیستلی. نو دا چې وشي د دې سره کیږي څه، د دې سره به دا کیږي چې دا کم سیاسي ګوندونه چې دي چې دا په مرکز کې په اقتدار کې راځي، لکه اوس چې هغه د وسطي او شمالي پنجاب د مفاداتو ډیر خیال ساتي، نو هغه وخت به بیا داسې وشي چې دا اقتدار د اسلام آباد د کرسي لاره، د اقتدار لاره، د پایتخت لاره، دا به د بلوچستان، دا به د پخوانی فاټا د داکشنی صوبو څخه تیریږي. نو بیا به دوی حتما د کشنی صوبو مفاداتو ته تحفظ ورکوي، کې نه ورکي دوی برته په اقتدار کې نشي راتلی. په موجوده حالاتو کې چې دا ټایم چې دی بلوچستان نه وفاقي حکومت نه په اقتدار کې راوستلی شي نه لري کولی شي. نو نتیجتاً چې دی هغه سره هیڅ پریشر، هیڅ انسنټیو، هیڅ وام نشته چې دوی د داکشنی صوبو کې بیا د کشنی پاتې علاقو د مفاداتو خیال وساتي. ها دې کې دوه متقابل نظریات چې کوم دي یا کاونټر نریټیو چې په دې موضوع باندې زه اورم، هغه دا ده چې بلوچستان کې چې کوم د وفاق لخوا څه کېږي هغه د نور پاکستان په شان دي. مثال په توګه مشرف کوسټل های وے جوړ کړی وو، ګوادر پورټ چې دی د بلوچستان او د پاکستان ترقۍ لپاره مهم دی، هغې کې هلته چاینا انویسټمنټ کړی دی. د سی پیک لوی پروجیکټ چې دی هغه په دغه سیمه کې تیریږي. د ریکوډک چې کوم ټیکې دي د هغې ګټه هم بلوچستان ته رسي. د سوی ډېره بوکټي چې کوم مشهور توګه باندې یادېږي د ګیس یا د ګازو ذخیرې دي د هغې رویالټي هلته ورکول کېږي. یو خواته کوي چې یو کس ټوپک راغستی دی، نو بل خواته داسې خلک هم دی چې هغه په دې بنیاد یقین لري چې بلوچان د پاکستان د نورو قومونو په شان ژوند کوي او هغو ته برابر وسایل ورکول کېږي. اوس به پوښتنه دا وکړو چې وسایل د بلوچستان چې کوم دي هغه که تاسو لږ ماته ووایئ چې هغه څومره دي او هغې باندې اختیار د بلوچانو چې غواړي هغه کم ځای کې نه دی ورکړی شوی. دا کاونټر نریټیو چې کومه دا کم چې متقابل نظریه دا خو داسې وایي. البته تاسې په پوه کوئ چې دې کې سم او ناسم یا د پرتله کولو موضوع چې ده په دې باندې موږ ځان پوه کړو. ډیره مننه. دا ډیر مهمه سوال دی او د بلوچستان په موضوع کې بیا خصوصي د بلوچ چې کوم جګړه روانه ده په هغه کې د دې ډیره لویه برخه ده. نو اول خو دا دی چې بلوچستان قدرتی وسایل خو ماشاءالله هغه ډیر وسایل لري. نو تک را شروع کې د بلوچستان کې قدرتی ګیس چې په 1972 کې اول دا دریافت شوی او دا تر ننه پورې شروع دي. زه تفصیلات ته بعد کې راځم. بیا کاپر، ګولډ، کاپر پروجیکټ چې دی د 25 کالو نه شروع دی چاینا سره. بیا ریکوډک چې باغه کې بیا کاپر او ګولډ دی. نور دا ریر الت منرلز او میټلز چې نن سبا د چین او د امریکا په غټ جنگ روان دی. د دې څخه علاوه د بلوچستان څخه 9.5 کیلومتره ساحل دی چې هغه دی ورته ورجن ساحل، هغه بالکل ټچ شوی نه دی، هغه داسې ساحل دی، سمندر دی، کوست دی. نو بجای دا چې زه د دې خواهش اظهار وکم چې په دې باندې د چا اختیار به وي او څنګه به وي، نو موږ به د پاکستان چې دا موجوده قانوني فریم ورک دی د هغه څه به شروع واخلو چې هغه څه وایي. نو د پاکستان چې موجوده قانوني فریم ورک دی هغه دا وایي چې ګیس او تیل چې دی، ګیس او تیل نه علاوه چې کوم منرلز دي، پر دا منرلز کلی جزوی مکمل اختیار د صوبو دی. دا د پاکستان د آئین مطابق صحیح صوبو نیر صاحب. د ګیس او آیل نه علاوه چې کوم منرلز دي پر دې کلی جزوی اختیار د صوبایي حکومتو دی. بیا چې راسي ګیس او آیل ته، په ګیس او آیل باندې د 2010 نه مخکې آئینی موقف دا و چې د دې ملکیت چې په هر صوبه کې ملکیت د وفاقي حکومت دی. خو هغه وخت بلوچستان حکومت په دې ډیر شور کړی و. نو د 1993 چې کوم آئین و په هغه کې د بلوچستان خاص پر سفارش باندې په آئین کې یو کلوز واچول سو، هغه ته وایي آرټیکل 158 یو سل 58 چې کوم آرټیکل دی هغه دا وایي چې قدرتی ګیس په کومه علاقه کې دریافت سي پر هغه ترجیحي او اولین حق استعمال د هغه علاقې د خلکو دی. ملکیت آئینی طور د وفاقو، خو اولین حق استعمال د هغه علاقې د خلکو دی. دا نو اوس د دې پرونا کې زه خالی د ګیس مثال درکوم.
د بلوچستان ګیس په 1902 کې اول دریافت شو. په 1955 کې دا ګیس باقاعده د دې ایکسټراکشن شروع شو او د پاکستان چې کوم مین شارو هغه ته د دې رسیدل شروع شو. هغه وخت دلیل دا و د اکونومکس کې موږ ټریکل ډاون افیکټ چې یواره به د مین شارونه آباد کو چې مین شارونه ترقی وکي صنعت ترقی وکي نو د دې فائدہ ټولو ته رسي. نو دا ته وایي ټریکل ډاون افیکټ په ساده ټکو کې. نو هغه وخت دا ګیس د پاکستان ټول صنعتي شارو ته ورساوي او دا بونیری صاحب په 1955 تقریبا تر 1955 پورې د پاکستان 90% ګیس چې دا صرف د بلوچستان را روانو 90% او دا 90% ګیس او تیل خو لکه دا خو داسې وسایل دي چې دا ختمیږي یعنی دا خو نون رینیویبل دي. دا پاکستان د اوبو په بیه خرڅول دا د بلوچستان ګیس فری د اوبو په بیه دا صنعت لګاوي. د ایوب خان په دور کې چې دا د پاکستان د انډستری خبره کیږي ایشین ټایګر خبره کیږي دا د بلوچستان د دې په شا د بلوچستان دغه ګیس وو. خیر مختصره دې تر اعظم تر 2010 پورې بونیری صاحب په دغه ګیس کې بلوچستان ته اول د دې ګیس استعمال دغه ملاوسو په 1943 کې چې وکوټه ته دا ګیس 10 کال بعد رالی. بیا د 1983 تر اوسه پورې دا ګیس نن ختمېدو ته نږدې دی. نن د پاکستان په ټوټل ګیس پروډکشن کې د بلوچستان د ګیس شیر چې دی هغه 10% دی. دغه وجه دا چې یو دا کم شوی دی، بل وجه دا چې نورو صوبو کې هم ګیس دریافت شوی دی. نن هم تقریبا 40 ضلعې دي په بلوچستان کې. په دا 40 کې تر اوسه 6 یا 7 ضلعو هډ کوارټرز ته دا قدرتي ګیس رسیدلی دی. نور بلوچستان کې تر ننه پورې دا ګیس نشته. دا زه د کنزمپشن یعنی چې یو کښنی کوم چې په یو ملک کې اوسي نو هغه تر ګردو غټ ضمانت چې غواړي د آئین د غواړي. په آئین کې دا رالو هغه جدوجہد وکړي جمهوریت په آئین کې ولیکل سي نو په آئین کې آرټیکل 158 رالی پر هغه د 50 کال عمل نسو. بل د دې مثال درکوم د دا 18 ترمیم مخکې بیا پر دا ګیس باندې د تمام کانفرنس ګوندو متفقه موقف وو چې دا تر اوسه ظلم روان دی. نو بیا ته خبره 2010 کې یو بل ترمیم رالی هغه ته وایي آرټیکل 172.3. آرټیکل 172.3 دا وکړ چې اول ځل دا ومنل چې ګیس او اویل تیل او ګیس چې په کومو صوبو کې دا هغه ملکیت چې دی هغه به 50% مشترک د وفاق او د متعلقه صوبې وي. د دې دا مطلب سو دا ډیره غټه کامیابی ولا موږ کمپرستانو لیکوالانو په دې ډولونه ول چې دا خو د اویا کلونه دا مسله حل سوله. دا په عین کې وسته 50 کال په دې پسې سیاسي جدوجہد شوی دی. نن دا دی 10 کال کېږي د 13 ترمیم داغه چې وزه عمل درآمد دروښایم ته به حیران سي چې دا څنګه کېدلی شي. نو د 13 ترمیم بعد چونکه ګیس کې اوس د سندم لو برخه ده د پښتونخوا صوبې هم لو برخه ده. دا درو صوبو متفقه موقف دا کښې شوی چې 13 ترمیم د روح مطابق دا اوس چې څه په دې صوبو کې ګیس کمپنیانې ګرځي وفاقي دي. دا او جی ډي سی ایل پی پی ایل د دې ګیس کمپنیانو چې کم مینجمنت دی دا 50% باید چې د صوبې 50 د وفاق وي. د دې چې څه اسټس دي د دې چې ګټه او تاوان دي دا باید چې 50% د صوبې 50% د وفاق وي. وفاق هغه ټایم دا باندې جوړ کړ چې دا آئین کې یو کلاوز لیکل دي سبجیکټ ټو ایگزیسټینګ کمټمنټس اینڈ اګریمنټس چې دا 13 ترمیم چې کوم دا چینج دی دا پر موجوده معاهدو نه اپلای کیږي. چلو د یو ساتکی د پاره فور د سیک اف ارګومنت دا دلیل مو منل شو. هغه دغه پر چا مو د خدای کارو د بلوچستان چې کوم د ګیس معاهده و هغه په 2015 کې ایکسپایر شو. دا په 1955 کې سوي و د 10 کلو د پاره بیا په 1915 کې دویم واره سوي و په 2015 کې هغه ایکسپایر شو. بلوچستان ګورنمنت وفاق ته ورالي چې چلو اوس خو د ایگزیسټینګ اګریمنت هم ختم شو. نو اوس دا شی وکړه هغه کومه کمپنی چې په بلوچستان کې کار کوي هغه پی پی ایل ده چې دا پی پی ایل راسه چې سره تقسیم کوي واره دا معاهده موږ دویم واره پی پی ایل سره نه کوو تر څو پورې چې دا مسلې نه حل شي. ریونیو به سره تقسیمو په ملکیت په مینجمنت کې به 50% څنګه چې په 13 ترمیم کې نه. وفاق د دې څخه انکار وکړي. وفاق را ولاړ سو غیر آئینی غیر قانوني د یو کال د پاره پی پی ایل ته ایکسټنشن ورکړي. د وفاق دا هیڅ اختیار نشته. خیبر پښتونخوا حکومت سپریم کورټ ته ولاړ. سپریم کورټ ځان جن خلاص کړي یو شارټ آرډر ورکړي چې تی دواړه په آپس کې سره حل کړي.
نو د کمزوري او د طاقتور په مابینځ کې جنگ خو نو سپریم کورټ ته ځي نو واپس کې خدا نه حل کیږي. اوس بیا اندازه لګوه دا د تمام ادارې چې دا د کشمي صوبو د مسلو د حل کېدو لپاره جوړې دي، د هغو د مفاداتو د تحفظ لپاره سپریم کورټ مسله سېنات ته ولاړه. په سېنات کې په ډیولوشن یو کمیټي جوړه ده، هغه کمیټي ته ولاړه چې دا ناجایزه کیږي او وفاق وایي چې دا انټرپریټیشن ټیک نه دی. قدرتي په سېنات کې چیرمن سېنات رضا رباني وو. رضا رباني هغه سړی دی چې 13 ترمیم یې جوړ کړی دی او پاس کړی دی. نو کمیټي دا معامله واغه ته ریفر کړل چې چونکې ته د 13 ترمیم بانی یې نو دا تشریح ته وکړه چې دا د آرټیکل 172.3 اصلي معنا څه وه، ستی څه اراده واغه ټایم. رضا رباني دغه وخت وفاقي وزیر، دغه وخت وفاقي وزیر اعظم، صوبایي حکومتونه ټول راوغوښتل، د هغو موقف یې واخیستی او اس چیرمن سېنات دغه رولینګ پروت دی آن د ریکارډ په 2019 کې چې په هغه کې رضا رباني دا وویل چې د صوبو موقف ټیک دی، موږ بالکل د دې دغه انټرپریټیشن دی چې کوم د صوبو دی وفاق ناجایزه کوي. موږ وفاقي پټرولیم منسټري ته دا اډر جاری کوو چې په دونه ورځې کې دننه په دا باندې عمل وکړي. په هغه رولینګ باندې هېڅ عمل نه سوه. بیا بلوچستان حکومت را ولاړ سو نو یو بل فورم دی، هغه ته کاونسل اف کامن انټرست. دا کاونسل اف کامن انټرست بین الصوبایي فورم دی چې ډسپیوټ ریزولوشن کوي. دا فورم ته ولاړه 10 کاله دا فورم باندې په ایجنډا باندې دا مسله پرته وه، د دې حل نه راوتی. او بلوچستان ګورنمنت ته وګوره، د باپ حکومت، زه هغه وخت کې هلته وم، د باپ حکومت باندې دا پریشر واچوي چې ته دا مسله حل کړي او دا د ملکیت وو د 50% اونرشپ خبرې پرېږدوي. د باپ حکومت هم دا نه ومنل. د قدس بسنجو حکومت چې هغه ډېر کمزوري حکومت وو هغه هم دا نه ومنل. دا دوی را ولاړ سو په نگران حکومت کې چې دا اوس انوار الله کاکړ صاحب حکومت وو. په نگران حکومت کې چې نگران حکومت دا منډیټ نه لري چې هغه په دا شانو فیصلې وکړي، د سی سی آی میټینګ یې راوغوښتی، دا مسله په نگران وزیر اعلی او په نگران حکومت اګری کله چې دا مسله حل ده، اوس ته معاهده وکړي. نو بیا چې اوس د سرفراز بوکټي صاحب حکومت په بلوچستان کې هغه را ولاړ سو 10 کاله بعد ریټروسپیکټیولی، هغه نه وایي په بیک ډیټ کې، په بیک ډیټ کې دا معاهده ساين کړه، یعنی 13 کاله پاکستانی حکومت غیر عینی یک طرفه ایکسټنشن ورکاوي دا معاهده ته، هغه دی جسټیفای ک او دا معاهده ساين کړه which means آرټیکل 172.3 د پاره چې د 80 کاله کوم خواري سیاسي هلې ځلې سوي وي هغه ټوله د صفر سره ضرب سو، هغه ختم سو. نو دا ماته ته یو د ګیس مثال درکې چې داغه عیني پوزیشن چې زما خواهشات پرېږده، دستا خواهشات پرېږده، د پاکستان عین چې هغه پاکستانی حکومت مني د هغه پوزیشن چې دی او حقیقت او کاکړ سے پدې کې تاسو ټول خبره مړ په غور اوري د واخرې نقطه چې تاسو ویل نو زلک مسکیم شوم په ممکنه توګه باندې سارکاستیکلی ځری خلک دا موضوع صحیح خو هغه هم ما سره مسکی شي چې کاکړ صاحب چې اخري خبره وکړل نو هیر وی گو. بنګ اکثر په خپل خبرو کې دا وایي چې پنجاب 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 but the person who signed that agreement and the back that was a Bukti Sarfaraz. He was not a Chaudhry. Yes. He was not a Gujar from Gujarat. No, Kakar Sahib bia Balosan the Khwaja Asif no, the Field Marshal Asif Munir no, the Musharraf no wali gile ke da waqt da qisma khabar ki odi ki ز comment na koma puxtana koma دا سي خلکم د لکه نه دا ډیر مهمه سوال دی. اوکې go ahead او د دې ز جواب ورکول غواړم. دا ډیر مهمه سوال دی. نو دا تر اوسه خبرې خو موږ په وفاقي نظام کولې. اول چې ما ته کم لامل په ګوته درکې هغه دا و چې د فوج مداخلت. نو فوج یو کم ظلم کړی دی تاریخي طور په بلوچستان کې، دا ملټری اپریشنز او دا باندې خو ډېرې خبرې کیږي. یو دغه چې هغه باندې خبرې نه کیږي هغه مصنوعي قیادت. دا سرفراز بوکټي یا دا رنګه خلګه دا په بلوچستان فوج مسلط کړي دي، دا یونین کونسل نشي ګټلی، دا تاریخي طور باندې فوج خپل منپسند خلک راولي، دلته انتخابات او دا چې دي دا برای نام کیږي. نو دا دی خو برای نام بوکټي خدا د خواجه آصف کس دی، دا د بلوچو عوامو کس نه دی، دا د بلوچستان د خلکو نماینده نه دی. د دې زه مثال درکوم او بلکې دا ویل به زیاتوب نه وي چې د پاکستان سیاسي ګوندو سیاسي اشرافیه چې ده هغه بلوچستان و فوج ته آوټ سورس کړی دی او فوج چې دی دلته
انتخابات برای نام دي دا د خپل مرضی خلک ها راوله پر اقتدار کې نو زه دا فکر کوم ستاسو دا ځواب د دې کې پوره کیږي او ما چې تاسو ځواب راکوو نو ما ته لږ رایاد شو. زه په دې غربي غاړه کې به ګرځېدم کله ناکله بیت لحم خواوشا دا د هولي ویلي چې ورته وایي مقدسه دره دا د کجورو ونې یا د زیتون ونې چې پکې ډېرې دي نو هلته کې ما یو سړی پیژنده د هغه پسې ګرځېدم نوم یې محمود عباس دی. بیا راته چا ویل چې مدیریت هلې ونې محمود عباس خو د نتنیاهو ګوډاګی دی. نو داسې تاسې دا جواب نه زه دا تاسو راخلم اب که ستاسو ما مطلب دا نه وي نو خیر دی. زما خیال دا دی چې داسې ښکاري چې دا د بوکټي سرفراز کاکړ سنیټر او سوري سپیکر دا د پنجاب ګوډاګیان دي دا بلوچستان نه دي او دا د هغو د مفاداتو لپاره کار کوي. دا داسې دي لکه د نتنیاهو محمود عباس. بالکل دا د اسټابلیشمنت خلک دي او هغه یې دلته راولي او هغه یې مسلط کوي او هغه بیا دا رنګه کارونه ځینې اخلي. اوس دغه نکتې سره سره دغه خلکو خپل دلیل او دریځ دی خو یو مهم کریټیکل تپوس چې زه په دې کې غواړم ځان پوه کړم او زما لیدونکي اورېدونکي پرې پوه کړئ داسې ټرنینګ پوینټ چې کله بلوچستانو وسله راپورته کوله هغه کومه لمحه وه څرنګه پاکستان دا جګړه چې په سیاسي مزاحمت غوښتنه جلسه او پارلیمان کې په ډیبیټ باندې حل کېدی شوه اخر د یې وبایلله او بلوچستان ټوپک ته لاس کړه. د بلوچستان په مسله کې تر ټولو مهم ټرنینګ پوینټ کوم ځای و؟ ډیره مننه. زه دا فکر کوم چې دا یو اهم سوال دی او دا د پښتون او بلوچ کوېسچن یو غټ فرق هم په دا نقطه باندې دی او هغه نقطه دا ده چې دا زما چې کوم انډرسټینډینګ دی هغه دا دی چې دا قومونه چې وي د هغو د ټوپک راخیستل حالات چې وي یعنې د هغه دپاره سازګار حالات هغه وخت زیات وي چې هغه په سیاسي او اقتصادي نظام کې انټیګریټ شوي نه وي برخه نه لري. نو د بلوچستان کې وسلواله مبارزه چې دا چې پاکستان جوړ شوی دی وسلواله مبارزه په مختلف فیزز کې راغلی ده. زما دا خیال دی تاریخي طور باندې یو ډیر غټ ټرنینګ پوینټ چې هغه تر اوسه پورې اثرات لري هغه د 1980 تر 88 پورې چې د ذوالفقار علي بوټو کم وخت و هغه ډیر غټ مهمه کردار ادا کړي او هغه زه ولې وایم زه هغه ته اوس پر هغه رڼا اچوم. 1980 الیکشن هغه الیکشن و چې بلوچستان اول واره د صوبې حیثیت ملاو شوی و. په دا الیکشن کې اول ځل د بلوچو ګوندو د بلوچ کامپرست تحریک مودریټ ریډیکل وسلوال او پارلیماني تمام برخو بڑ چڑھ کې حصہ واخیستل. هغه ټایم د ایوب خان په لس کلو کې یو انسرجنسي ګوریلا تحریک هغه ټایم هم شروع خو دا چونکې جمهوریت بحاله سو مارشال لا ختمېدل نو دا وسلوال او پارلیماني او غیر پارلیماني ټولو په دې الیکشن کې حصہ واخیستل. بیا د الیکشن پس د نیپ تر سربراهی لاندې د بوټو صاحب سره پاور شیرینګ ډیلز وکړل اګریمنټس یې وکړل په آئین سازي کې برخه واخیستل چې هغه دا مطلب و چې دوی دا خواهش درلودی که دا ملک د سمیدو خواته ځي نو دوی ورسره چلیږي او په هغه کې د بلوچ قامي تحریک تر ټولو ستر او ریډیکل سیاسي خلک موجود وو لکه نواب خیر بخش مری سردار عطاالله منګل غوث بخش بزنجو صاحب نو دې ټولو په هغه سیاسي دغه کې برخه واخیستل. هغه د دې اشاره و چې دا که یو حقیقي معنا کې وفاقي جمهوري نظام جوړېدو امکانات وي نو د بلوچ دا سختګیر موقف کامپرسته هم دې ته تیار دی چې هغه په دې نظام کې وچلیږي. په آئین سازي کې برخه واخیستل. ذوالفقار علي بوټو صاحب چې هغه وخت د بلوچانو سره خصوصي او د نیپ د پښتون بلوچ قیادت سره عمومي کم رویه وکړه. هغه رویه څه وله دا څو مثالونه ډیر ضروری دي د تاریخ لپاره. مثال کے طور پر بوټو صاحب تقریبا یو کال دغه بعد هم یو نیم کال سزیات د چیف مارشل ایڈمنسټریټر اختیارات استعمالول. په دې کې دا نیپ او د بارګین دا او چې د په نیپ پابندي لګېدل هغه پابندي لري کل نو نیپول چې چلو چې کته آئین وخواته زی دا یو کنسیشن ورکړي. بیا چې آئین سازي کېدل په آئین سازي کې دلته حکومتونو
ته دا په دا بحران سه چې دا د نیب حکومت چې بوټو صاحب ختم کړي تر هغه ټایمه عین لا نو جوړ د عین د فائنل کېدو مخکې د حکومتونو ختم کړل د هغه باوجود د ولی خان او د بزنجو په قیادت کې نیب په عینساز اسمبلی کې برخه اخیستل بیا په 10 فروری د حکومتونو لیرې سول دی برخه اخیستل بیا په 23 مارچ کې په لیاقت باغ کې چې کومه جلسه و د نیب او پر هغه بوټو حمله وکړي خلک یې شهیدان کړه د هغه بعد نیب اعلان وکړي چې عینسازي بایکاټ مشکو خو بوټو صاحب دا نور ټول خلک برته د ځان سره ملاو کړ مختصره ده چې په 10 اپریل 1993 کې عین و اسمبلی ته پیش سو او د عین پیښېدو د ووټ نه غنټه مخکې ولی خان او بزنجو چې هغه خپل بایکاټ ختم کړي او رالو او د عین ته د متفقه عین د اعزاز ورکړي چې دا یونانیمسلی پاس و د 1993 کانسټیټیوشن دا د کمپرستو یا د نیب د تعاون باوجود بوټو را ولاړ سو او بزنجو چې په دې کې نرم موقف والاو هغه و بلوڅ او ولی خان ته پیدا ول چې د بوټو سره په سیاسي لار مبارزه کوو د فوج برته د سپیس راسنسي جبکې ولی خان او د بلوڅ قیادت په داول چې بوټو په سیاسي لار باندې یا په نرم موقف باندې نور زړه ورکیږي او دا ډیکټیټر دی دا جمهوریت کس دی نه خیر مختصره ده په 14 اگست 1993 باندې د عین پرومولګیشن نفاذ عملی باقاعده رسمي نفاذ شروع ته دا ورځې پورې لا بوټو صاحب ته د نیب د څه کوپریشن ضرورت وو د دا لپاره ضرورت وو شمله معاهده په دا وخت کې کېدل داغه د پاره د نیب کوپریشن ضرورت نو دی هغه نه وي پورته کوي هلکا هات راکړه د لا تر اوسه څه نرمي کول حکومت نه باله کوي چې کوم ورځ عین پرومولګیټ سو نافذ سو بوټو صاحب ته مزید د بلوچستانو د نیب پښتنه قیادت د سپورټ ضرورت نو بلوچ قیادت په هغه ماشام یعنی د دبل ورځ انتظار هم نه کړي ټول گرفتار کړل او را روان یو کال د اگست 1993 بیا تر 4 پورې بوټو صاحب صرف په دې ولګاو چې څنګه په نیب پابندي ولګیږي څنګه ولی خان ختم کی ججانه بدل کړل نوی قوانین راوستل لکه دا نن چې په پاکستان کې اوس عمران خان ته یو رقم دغه شروع دي دا رنګ هر حالې ځلې وکړه او 4 کال په بلوچستان کې هغه ملټری اپریشن وکړي داغه اثرات زه په دا وایم چې تر نن ستا هغه ډیر مهمه چاپټر وو هغه اول او اخري وارو چې بلوچ کمپرست تحریک سیاسي ګوندو د هر برخي والا هغه دل کول کې د زړه سره و فدرال دیموکراسي او پارلماني سیاست ته یو چانس ورکړي او د بوټو صاحب د غلطو پالیسي د وجې هغه چانس نه صرف دا و چې ناکام شو بلکې ته خبره بزنجو یې دومره ناکامه کوي په بلوچو کې بزنجو بابا سیاست په بلوچستانو کې عطاالله منګل په سیاست کې بزنجو راوستي نواب بوکټي بزنجو راوستلې دي نواب مری بزنجو راوستلې دي بزنجو دومره پاترالی د خپلی پارلماني حکمت عملی سره چې 12 کال بعد په 1988 کې چې بیا جمهوریت بحاله سو د بنظیر چې وزیر اعظم جوړ سه په بلوچستان کې الیکشن وسو نو ته تصور وکړه چې بزنجو چې کلات سټیټ نېشنل پارټي د بلوچ اوله پارټي باندې دی او دا ټول خلک سیاست د دراوستلې دي د خپل سټ وبایله په مکران کې او د شاګردانو هراو کې نو دا هغه سبق وو چې هغه ریاکشن ور دي عمل وو د بلوچ د بي اس او د هغه ریډیکل سیاسي کیډرز وخواته چې تا پارلماني سیاست او په دا نظام د حد څخه زیات باور ولې کول نو دا هغه اثرات چې د زما په خیال هغه زوینم چې ترنه پوریستا او زما د ټرنینګ پوینټ یا د بدلون نقطه چې وا فکر کوو او دا زما خیال وو خو تاسو تفصیل بل شان دي چې غني د مشرف ډیکټیټرشپ کې د سپینګری نواب اکبر خان بوکټي وژنه چې وا دا شاید د بلوچستان د مسلې ټرنینګ پوینټ و چې د پاکستان خلاف یې خلک په وسله را پورته کولو مجبور کړل خو تاسو فکر کوئ دا څنګه ده نو هغه تسلسل د 1988 تر 2000 پورې یو برای نام سټیبیلیټي خوراله لیکن چې هغه بنیادی مسلې هغه پر هغه ځای وي او هغه چې کم زوام وسلواله ګروپونه وو فکر چې وو هغه ژوندۍ پاتې سوی ولو د خیربخش مری د حق توار ګروپ په شکل کې په نورو کې نو زه په دا باندې هغه
تسلسل و دغه زړو حالاتو ها غټ یعنی ټرننګ پوینټ چې و هغه په 70s کې یعنی دا د ور کسه ډیر مړ نه وو سب بسر کې پکیو او دی په بیا سره کې تیل ور واچول تیل واچول بالکل اوس یو بل دی ځای کې یو د دې په جواب کې چې زبلوسان اکثر اورم ځنی هغه دا وی چې دا هم غلط تشخیص دی یا تشریح ده د دې بلوچستان د مسلې ځکه چې ځنی بلوچستان او پاکستان لومړی ورځې نه منه آزاد ریاست کې ګرځبو د قلات خانه وسوم دا فکر کوي او هغه په دې باندې اړ اعتبار لري نه چې د پاکستان برخه ده یا د پاکستان برخه باید وي نورې المنټس چې دي هغه په خوا راسي د پاکستان د جوړېدو سره سم دلته موجود وو د پاکستان باندې تور پورې کوي چې بجبري توګه دا صوبه ځان نه نیولې ده یعنی هغه المنټس هم تاسو فکر کوئ یو کمپوننټ یو برخه ده د دې سیاسي بې امنۍ بې وزلۍ یا په بلوچستان کې د بلتون د تصور چې کوم موجود دی دا د پخوا راسي دی کاکړ صاحب د دې په باره په حق تاسو کومان کوئ دا ډیر مهمه سوال دی دا سوال بلوچ بیلتونوال ګروپونه هم کوي دا خبره او دلچسپه خبره ده د پاکستانی حکومت او د فوج ترجمانان هم دا خبره کوي دا خو د بیلتونوالو خدا سیاسي خواهش دی په دې څه شک نشته مرج یا زما کار به طور محقق ما کار به طور محقق دا دی چې زه به دا ټول پرسپیکټیوز اورم بیا به ګورم د تاریخ په رڼا کې چې اصلي محرکات څه دي نو زه د هغو د خواهش قدر کوم اوس زه محرکاتو ته په دا راځم چې د دې دا مطلب دی چې خواهشات اټومیټیکلی په مومنټس کې بدلیږي داسې نه ده مثال کے طور پر د ډیرا غازی خان چې کوم بلوچستانو د پنجاب دا هم اوریجنلی چې وو دا د کلات سټیټ او د دې سره یو تعلق درلودي نن ولی اویا کال بعد هغه د پنجاب سم برخه دي لکه څنګه چې سرایکیان او پنجابیان برخه دي لکه لغاریان دا ډیر غازی خان او دلته نور ستارنګه پښتون کامي سوال زرخلم په 1900 کاکړ صاحب او خدیزه کې لګه بخله غواړم زما د پښتون قومي پښتنه په بسر کې خلک لیدونکو ته ویلې وي خو هغه باندې به ځان له تاسو نه پښتنه کوم غواړم او د دې د الیمنت چې د پاینده کې د امپیکټ یا اثرات چې دي د هم راځم خو دغه ځای کې زه غواړم چې تاسو لګ دې باندې موږ تمرکز وساتو چې دا دریم پاریخ چې دی دا داسې وایي چې دا ټول تشخیص بدل دی او بلوچستان مسله د لومړۍ ورځې د پاکستان سره کلم سم نه دی خوړلی هغه کله وضاحت وکړي نو زه هغه ته راځم زما د دې خبرې مطلب دا دی چې دا د ازادۍ خواهش چې دی دا هر وخت پاته سوی دی خو دا سوال د محقق لپاره دا دی چې ولې دا د ازادۍ خواهش د وخت سره کم سي یا زیات سي په هغه کې اتار چړاو ولې راځي دا په نورو قومو کې په ځینو کې دا ختم شوی دی نو د هغه علمي او اکیډمیک چې زما انډرسټینډینګ دی هغه دا دی چې دا د ازادۍ خواهشونه یو خو پیدایشي نه او نه دا فطري او قدرتي تور باندې په غټ سیاسي مبارزو کې بدلیږي دا د دې پورې تعلق لري چې د هغه قوم د هغه ګروپ په طاقت کې په وسایلو کې په اقتصاد کې برخه څو ده چې چیرې د یو قوم د یو ګروپ پولیټیکل او اکونومیک انټیګریشن سوی وي یعنی په طاقت په وسایلو په اقتصاد کې برخه لري هغه قوم که خواهش ولري هم الته کمپرسته تاریخونه نه چلیږي هغه نه کامیاب کیږي د بلوچ تاریخ چې کوم بنیادی خبره ده اصل سوال دا نه دی چې دا اصل سوال زما په فکر دا دی چې په 1950 کې د ازادي خواهشات والا که په سل کې 15 کسو نن هغه تعداد بیخي زیات شوی دی نو سوال دا دی چې دا زیات شوی ولې دی په دې خو څه اعتراض نشته چې دا خبر هم کول غلط دی چې په 1950 کې تمام بلوچستانو ازادي غوښته نه داسې بالکل خبره نه ده د یو چند سیاسي الیټس خواهش شو نو اصل سوال دا دی دا رنګه لکه نن په پنجاب کې پنجابي نیشنلیست هم یو شنه مومنټ ستا چلیږي لیکن هغه په غټ مومنټ کې ولې نه ترانسلیټ کیږي هغه په دا چې پنجابي چې دی هغه د پاکستانی نیشنلزم په اړه کې ټول مراحت اخلي هغه ته ضرورت نشته نو دا سوال ته زه اوس راځم اصل کې دا خبره ده چې دا خو خواهش د چا کېدلی شي دا خواهش ته سپورټ به دا ملاو شوی دی په نن وخت کې چې په د اویا کال کې د پاکستان ریاست داسې نظام نه راوستی چې په طاقت کې په اقتصاد کې د وسایلو په تقسیم کې د بلوچ چې کوم حق و برخه و هغه ورته ملاو شي نتیجتاً په بلوچو کې نن د بیلتونوالي او د ازادۍ خواهشات چې دي
هغه ته هغه موږ وایو معروضي حالات هغه ډېر سازګاره سوي دي. کاکړ صاحب یو تاسو خو یو څېړونکی او محقق یې او یو سیاستدان نه یې، خو بیا هم داسې ښکاري دا پوښتنه به په ممکنه توګه ځینې ملګرو ته داسې ښکاره شي چې کاکړ صاحب شاید زه اوبو ته ورکوزومه مشکل کې وردانګمه. خو د دې نه مخکې چې په پښتون کوېشن یا سوال باندې خبره وشي، یو شمېر پښتانه، زه به دا ټکې محتاطه استعمال کړمه، ډېر پښتانه به نه وایم او کم به هم نه وایم، او یو شمېر بلوڅان به یاد کړمه چې به کې سیاسي خلک هم دي او فعالان هم دي، لیکوالان هم دي، او شاید د بلوڅانو د د مبارزې لپاره د نورو نړیوالو سره شاید کانټاکټس هم لري. هغه یو ټرم استعمالوي، پښتانه او بلوڅان، چې په پاکستان کې دی غلامان دي، پښتونخوا محکومه ده او دا د پنجاب د تور انګریز غلامان دي. دا د غلامۍ او د محکومتیا چې کوم پولیټیکل سیاسي تشریح ده، په دې حساب سره تاسو د دې دا ټرم یا د اصطلاح د غلامۍ دا سمه منئ چې واقعي ځینې پښتانه چې دا دعوه لري یا بلوڅان چې دی په پاکستان کې د پنجاب غلامان دي او محکومه پښتونخوا ده، څه حده پورې دې سوال ته تاسو پام کوئ چې سم دی یا ناسمه دی؟ ډېره مننه. زه خو اول د سیاسي ټکي کې چې دي هغه ډېر لوډډ وي، یعنی په هغه کې داسې معناوې وي چې هغه ډېر غټ جسټیفیکیشن غواړي. نو زه سیاسي ټکي کوشش کوم چې هغه زه نه استعمالوم، او چې زما علمي پوهنه کې د یو لفظ سره انصاف کېدلی شي، نو د بلوڅ تر حده پورې زه دا وایم چې دا تقریبا یو په نوي شکل کې کلونیل سیستم دی چې کوم زوړ کلونیل نظام روان و، هغه رنګه پاکستان بلوڅ او بلوچستان چې دی هغه به طور کالوني ټریټ کوي. نو هغه کالوني چې دا هغه ته که څوک په خپل ساده الفاظو کې د غلامانه یا دغه تشریح ورکوي، نو زه دغه سره څه اختلاف نه لرم. او پښتانه د پښتون سوال چې دی زما په خیال هغه زیات پیچیده دی.